والصلاة والسلام على محمد رسول الله وبعد. بد خلق غیر اسلامی خلق چې ګرانو محصلینو ته یادومه او ذکر کومه بیانومه هغه تجسس ده. تجسس تعریف علماو داسې کړی چې التجسس البحث عما یکتم عنک. تجسس هر هغه شي لټولو ته وایي، د هر هغه شي لټولو ته وایي، د هر هغه صفت لټولو ته وایي چې ستا نه پټ کړلی شوی ده. زه اوس نه غواړم هر انسان دا ده چې د هغه ځینې اسرار اوسیږي په کور کې، یا یو صفت اوسیږي یا یو مادي شی اوسیږي. نو د هر سړي دا طبیعت ده چې باید نور خلک ورباندې خبر نشي. او نو که چیرې یو څوک راځي او همدغه زما هغه پټ صفت چې ما د خلکو نه پټ کړی دی او هغه زما هغه کوم مادیات یا په اصطلاح هغه زما هغه مادي حالت د کور چې نه غواړم چې نور خلک ورباندې پوه شي. یو سړی راځي او دا لټوي، د ده لټونه کوي او بیا هغه بیانوي، خلکو ته یې بیانوي، نو دې ته ویلی شي تجسس. التجسس البحث عما یکتم عنک. هر هغه شی چې ستا نه پټ کړلی شوی اوسیږي، هر هغه صفت چې ستا نه پټ کړلی شوی اوسیږي او ته هغه لټوې او د هغه څېړنه کوي، دې ته تجسس وایي. او په اسلام کې دا شنیع او بد عمل ګڼل شوی. دا په دې وجه باندې بد عمل ګڼل شوی دی چې انسان نیمګړی دی. هر انسان عیب لري، که محاسن لري قبایح هم لري. یو انسان دا چې ویې ګورې ښه صفات هم پکې اوسیږي، خو بد صفات به هم لري. یوازیني انسانان چې د الله تعالی مکمل پیدا کړي، د عیب نه خالی دي، هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام دي، پیغمبران دي چې هغوی د عیب نه خالی دي، هغوی مکمل انسانان دي، هغوی کې نیمګړتیا نشته. د پیغمبرانو نه پرته هر انسان کې عیب شته. نو که چیرې زه د یو بل چا عیب لټوم او د هغه نه د هغه عیب را برسېره کوم او بیا نو خلکو ته یې بیانوم، نو هغه به هم زما عیب لټوي، ځکه چې ما کې عیب شته. زه چې د بل چا عیب لټوم، هغه کې عیب خامخا ما مخکې عرض وکړه چې هر انسان کې عیب شته. نو د یو چا عیب را برسېره کول، هغه لټول او هغه خلکو ته بیانول، نو دا په ټولنه کې بیا بدبختۍ زېږوي. دې کې عقدې پیدا کېږي، کینې پیدا کېږي، عداوتونه او دښمنۍ پیدا کېږي. نو اسلامي شریعت د دې په خاطر باندې چې انساني ټولنه آرامه اوسیږي، سوکاله اوسیږي، دښمني پکې نه اوسیږي، عداوت پکې نه اوسیږي، پرمختللې ټولنه اوسیږي د ژوند په هر اړخ کې. نو بیا شرعي احکام په همده خاطر باندې مسلمانان په دې باندې مکلف کړي چې دا ښه کارونه وکړئ، ښه اخلاق دي، او دا بد کارونه مه کوئ، بد اخلاق دي. دا په ټولنه کې مشکلات پیدا کېږي. نو ځکه اسلامي شریعت مسلمانان د تجسس نه منع کوي چې تجسس په وجه باندې په ټولنه کې بدبختۍ زېږي او په ټولنه کې مشقتونه او ستونزې پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې مسلمانان په دې باندې مکلف کړي چې تاسو د خلکو عیبونه مه لټوئ. کوم شی چې ستاسو نه پټ کړلی شوی دی هغه مه را برسېره کوئ. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا تجسسوا. د قرآن کریم د آیت یوه برخه د مسلمانانو ته الله تعالی امر کوي چې تاسو تجسس مه کوئ. تجسس معنا ما مخکې ګرانو محصلینو تاسو ته ذکر کړله. علاوه له دې نه نبي علیه الصلاة والسلام په ډېرو احادیثو کې مسلمانان د خلکو د عیبونو پټولو ته هڅوي او د خلکو د عیبونو را برسېره کول نه یې منع کوي. رسول علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي چې لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا ستره الله یوم القیامه. یو مسلمان بل مسلمان په دې دنیا کې ستر باندې نه اچوي، عیب یې نه پټوي، عیب یې خلکو ته نه ښکاره کوي. یو انسان ده، یو مسلمان ده، د بل مسلمان عیب ورته معلوم ده، خو د دې په خاطر باندې چې الله تعالی ورڅخه راضي شي دغه عیب یې خلکو ته نه بیانوي، پټ یې ساتي ځان سره. الله تعالی نبي علیه السلام فرمایي لا یستر عبد عبدا فی الدنیا. څوک چې یو بل مسلمان عیب په دې دنیا کې پټ کړي
هغه را برسېره نه کړي ستره الله یوم القیامت الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د عیبونه پټ کړي دغه سړی به پټ کړي د ده عیبونه به خلکو ته را برسېره نه کړي دا یو ډېر لوی تشویق ده او ډېره لویه هڅونه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام مسلمان ته وویل ګوره چې مسلمانه که تا په بل مسلمان ورور کې یو عیب ولیده نو هغه مه را برسېره کوه دا پټ وساته او که چیرې تا دا کار وکړو نو الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې ستا عیبونه پټ ساتي او تا عیبونه به نه را برسېره کوي او تا به د جنت مستحق وګرځي تا سره بیا حساب و کتاب د عیبونو نه کوي علاوه له دې نه نبي علیه الصلاة والسلام په یو بل حدیث شریف کې فرمایي طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس نیکمرغه دی نیکبخته دی هغه شخص شغله عیبه عن عیوب الناس چې د خپلو عیبونو اصلاح کولو دومره مصروفه کړی چې د خلکو د عیبونو لټولو دپاره وخت نه لري زه دومره مصروفه یم د خپلو عیبونو او د خپلو نیمګړتیاو په اصلاح کولو کې د هغه په تکمیلولو او جوړولو کې دومره زیات مصروفه یم چې د خلکو د عیبونو لټولو دپاره چې زه د چا عیب ولټوم هغه لپاره وخت نه پیدا کوم نو نبي علیه الصلاة والسلام یې ما په رابطه د نیکبختۍ زیری را کړی دی چې توبه نیکبخته دی نیکمرغه دی او خوشقسمته دی هغه شخص او زیری دی د هغه شخص دپاره چې شغله عیبه عن عیوب الناس چې مصروفه کړی اوسیږي د خپلو عیبونو اصلاح د نورو خلکو د عیبونو د لټونې نه نبی علیه الصلاة والسلام بیا په ډیره تیزه لهجه باندې په ډیره تیزه طریقه باندې مسلمانان د تجسس نه منع کوي او فرمایي چې یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه ای هغو کسانو چې تاسو په ژبه باندې وایي چې موږ مؤمنان یو ولم يدخل الایمان قلبه خو ایمان د هغوی زړه ته داخل شوی نه ده ته څه وکئ لا تغتابوا المسلمین تاسو د مسلمانانو غیبت مه کوئ ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام داسې ونه ویل چې یا ایها المسلمین داسې ونه ویل چې یا ایها المؤمنین داسې ونه ویلې څه ویل یا معشر من آمن بلسانه ای هغه ډلې چې په خوله باندې او په ژبه باندې وایي چې ما ایمان راوړی خو ایمان په زړه کې موجود نه ده دا نبي علیه الصلاة والسلام دا تیزه لهجه ده چې هغه چا کې چې دغه کوم عیبونه چې وروسته نبي علیه السلام په دې حدیث کې ذکر کوي دې ته نبي علیه الصلاة والسلام مؤمن نه ده ویلی نبي علیه الصلاة والسلام ورته مسلمان نه ده ویلی یا معشر من آمن بلسانه ای هغه ډلې چې تاسو په خولې باندې وایي په ژبې باندې وایي چې ما ایمان راوړی خو ستاسو په زړونو کې ایمان نشته څه شی مه کوئ لا تغتابوا المسلمین د مسلمانانو غیبت مه کوئ ولا تتبعوا عوراتهم او د هغوی عیبونه مه لټوئ د تجسس مه کوئ ولا تتبعوا عوراتهم د هغوی پټ عیبونه د هغوی خالیګاوې نیمګړتیاوې دا مه لټوئ فإن من اتبع عوراتهم څوک چې د مسلمانانو عیبونه لټوي یتبع الله عورته الله تعالی به د هغه عیب ولټوي هغه عیبونه به الله تعالی برسېره کړي الله تعالی به د هغه عیبونه را افشا کړي خلکو ته به په ګوته کړي ومن یتبع الله عورته یفضح فی بیته او څوک چې الله تعالی د هغه عیب ولټوي الله تعالی د هغه عیب را برسېره کوي الله تعالی به دغه سړی په خپل کور کې که ناست اوسېږي هم به یې وشرموي دا ګوره ډېره سخته لهجه شوه چې نبي علیه الصلاة والسلام اول خو دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام مهرباني وکړه چې ای هغه ډلې ای هغه خلکو چې تاسو په ژبه باندې وایئ چې موږ مؤمنان یاستو په خوله باندې وایئ خو ستاسو په زړونو کې ایمان نشته ځکه که چیرې ستاسو په زړونو کې ایمان وای بیا به تاسو د خلکو عیبونه نه لټولی تاسو به تجسس نه کولی نو د نه دا معلومه شوه چې دا نبي علیه الصلاة والسلام هغه لهجه ډېره تنده ده او مسلمانان په ډېر په حکمت باندې دې کار ته متوجه کړي چې تاسو به د چا غیبت نه کوئ او د چا تجسس به نه کوئ او د تجسس په رابطه خو دا خو قرآنی آیت شو نبوي احادیث شو چې مسلمانان تجسس نه منع کړي خو دلته
د دولت رئیس دپاره حکومتي چارواکو دپاره د عامه نظم په خاطر باندې د عامه نظم د ټینګښت په خاطر باندې او د حکومتي وظایفو په د ښه سرته رسولو په خاطر باندې بیا تجسس ورته اسلام ورته جواز ورکړی دی چې د مثال په توګه د جنگ په میدان کې نبی علیه الصلاة والسلام په کاراتو مراتو صحابه کرامو ته وظیفه سپارله چې تاسو لاړ شئ د کفارو عیبونه ولټوئ چې د دوی دغه جنګي تکتیکونو کې کوم عیب شته چې موږ د هماغه د جنګي تکتیک نه دا کوم عیب چې پکې موجود دی د هماغه جنګي تکتیک په اساس باندې د دوی د عیب نه استفاده وکړو او دوی ته شکست ورکړو. نو که چیرې دغسې مسلمان اسلامي حکومت مشر د اسلامي دولت مشر هغه چاته وظیفه سپاري دولتي چارواکو ته دا وظیفه وسیږي چې تاسې د کفارو د هغوی د ضعیفو نقطو لټونه وکړي او د هماغو ضعیفو نقطو نه په ګټه اخیستنې سره د هغوی مقابله وشي. دا بیا دې ته بیا تجسس نه وایي، دې ته بیا تجسس نه وایي، دا بیا په خپل ذات کې یو لوی عبادت دی. علاوه له دې نه د حکومتي چارواکو لپاره د نظم اخلال د عامه نظم د اخلال په خاطر باندې که چیرې څوک کار کوي بیا نو مسلمانان په دې باندې مکلف دي او حکومتي چارواکي په دې باندې مکلف دي چې دغسې عیبونه ولټوي. د مثال په توګه اوس زموږ او تاسو بدبختانه زموږ په ملک کې اختطاف زیات شوی دی او عامه نظم یې اخلال کړی دی. هغه څوک چې مالداره دي هغه د خلک دې ملک کې سرمایه نه اچوي ځکه چې هغه اختطاف کېږي، د هغه اولادونه اختطاف کېږي، هغه مجبور ده خارج ته لاړ شي. چې خارج ته لاړ دلته دا زموږ ټولنه دا بیکاره پاتې کېږي، عامه نظم اخلال شو. علاوه له دې نه یو څوک چې لږې پیسې ولري پوهېږي چې یو څوک مې اختطافوي نو دې ملک کې نه اوسېږي، اوس دا ملک اوس قریبا دا خلکو ته پاتې کېږي چې هغوی ډېر زیات اقتصادي مشکل لري او د خپل د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر باندې هېڅ وسایل نه لري. نو اوس اختطاف دا یو عامه نظم نه دی، د عامه نظم اخلالول دي، په یو ټولنې نظم ګډوډول دي. نو په دې وخت کې حکومتي چارواکي په دې باندې مکلف دي چې هغه کسان چې اختطافچیان دي چا باندې بیبره کېږي او پوهېږي چې یاره دا خلک اختطاف کې لاس لري د هغوی اوس لټونه، د هغوی تجسس، د هغوی پلټنه بیا د دوی وظیفه او دنده ده. د مثال په توګه زما په کلي کې یو سړی دی، ما ته ښه سړی نه معلومیږي، اختطاف کوي او زمونږ په کلي کې یو ځای مختص کړی دی او دلته خلک راولي او دلته خلک بندیانوي، د خلکو نه پیسې غواړي د اختطاف په بدل کې. نو زما بیا د من حیث یو مسلمان دا زما وظیفه او وجیبه ده چې زه به هغه زیرت ادارې خبرومه چې هغه فلانی شخص دغسې کار کوي. نو دا زما کار، دا زما یو اهمه فریضه شوه، دا بیا په تجسس کې نه راځي. نو فقط د ګرانو محصلینو باید دا خبره په ذهن کې اوسېږي چې که چیرې یو چا کې یو عیب اوسېږي او د هغه عیب عامه نظم اخلالوي، نو د هغه زیربطو ادارو ته، زیربطو دولتي ادارو ته او هغه خلکو ته چې هغه د دغه عیب د له منځه وړلو په خاطر باندې مثبت مؤثر قدمونه اوچتوي، ایجابي مؤثر او اغېزمن قدمونه اوچتوي، نو هغه ته دغه عیب رسول او د دغسې خلکو عیبونه رابرسېره کول دا په تجسس کې نه راځي. او هغه نور کوم عیبونه چې ما مخکې ورته اشاره وکړله د درس په اوله کې هغه بیا تجسس کې راځي چې په شریعت کې او په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې د هغه ډېر زیات مذمت شوی، هغه ډېر بدي بیانه شوې ده او پاتې شو دغه کوم تجسس او د وروستۍ لټونه چې ما مخکې وروسته ګرانو محصلینو تاسو ته اشاره وکړله، دا بیا په شریعت کې دا یو ډېر ستر عبادت دی. عامه نظم د اخلال د مخنیوی دا په عباداتو کې بهترین د عباداتو ده چې بیا د تجسس حکم لاندې نه راځي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې تجسس نه ځان وساتو، هغه تجسس چې هغه عامه نظم اخلالوي او کوم تجسس چې د هغه تجسس نه ځان وساتو چې هغه عامه نظم نه اخلالوي، او کوم تجسس چې عامه نظم اخلالوي د هغه رابرسېره کړو تر هغې پورې چې دغه شر او دغه فساد چې په ټولنه کې موجود ده چې د هغه مخنیوی وشي. د بدو اخلاقو له جملې نه
بل بد خلق هغه نمیمت ده چې موږ او تاسې ورته شیطانت وایو. نو په ټولنه کې رنګارنګ خلک اوسېږي. یو شمېر کسان داسې اوسېږي چې ناست اوسېږي مجلس کې د خلکو، یوه خبره چې واوري د یو چا په رابطه بیا دا خبره واخلي او بد تعبیر باندې ویسي، اما اصلي شخص ته ویسي چې یاره ستا په رابطه دغسې یو کار وشو، دغسې یوه خبره وشوه. نو بیا مقابل جانب هم د دې خبرې کوونکي په رابطه او مجموع کې دغه مجلس په رابطه ذهن یې خراب شي، فکر یې خراب شي، هغه بیا دغسې یعنې عکس العمل ښیي. نو دا چې نمیمت یا شیطانت په ټولنه کې ډېرې بدې پایلې لري او ډېر بد عواقب زیږوي، نو ځکه اسلامي شریعت نمیمت هم حرام ګڼلی دی. کله چې تاسو یو څوک په یو مجلس کې د یو چا په رابطه یوه خبره اوري، نو کوشش باید وکړي چې دغه په یو ښه تعبیر باندې واخلي او د ده نه شر جوړ نه کړي، بلکې یو ښه محمل ورنه واخلي او دغه خبره بل چاته یو شر جوړولو په نیت باندې او د شر پیدا کولو په نیت باندې انتقال نه کړي. نو ځکه قرآن کریم کې الله تعالی په نبوي احادیثو کې جناب رسول علیه الصلاة والسلام د نمیمت په رابطه ډېر څه هدایات او لارښوونې لري. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې خپله نمام شیطان سره شیطانت چې کوي دی د فاسق په نوم باندې نومولی دی. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان جاءکم فاسقون، که چیرې تاسو ته فاسق سړی شیطان سړی، ګورئ خپله شیطان ته نمام ته هغه څوک چې یو چا خبره بل چا ته انتقالوي، الله تعالی د غصې په وجه باندې د بد راتللو په وجه باندې د فاسق نوم ورته ایښی دی. که چیرې تاسو ته شیطان سړی راغی چې دا فاسق ده، بنبئن یو خبرې تاسو ته راوړه، یوه خبره د تاسو ته را انتقال کړه، فتبینوا تاسو نو دا خبرې تحقیق وکړئ، دا خبرې تحقیق وکړئ، هغه وڅېړئ. داسې نه اوسېږي چې تاسې هغه خبر تاسو ته راوړله او بیا تاسو دا خبرې په مقابل کې فورا جذباتي شئ، احساساتي شئ او یو تصمیم ونیسئ او بیا داسې یو کار وکئ چې بیا په خپل کار باندې پښیمان اوسئ. ان تصیبو د دې په خاطر باندې چې تاسو یو قوم ته داسې یو ضرر ورسوئ چې فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بیا پس ور باندې پښیمان استئ. نو د ده نه دا معلومه شوه چې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې مسلمانانو ته امر کوي چې ای مسلمانه، څه وخت چې تا ته یو فاسق یوه خبر راوړي، یو نمام سړی، یو شیطان سړی تا ته یوه خبر راوړي، ته د هغه خبرې ښه تبین وکړه، ښه تفتیش یې وکړه او ښه څېړنه یې وکړه چې څه وخت درته معلوم شو بیا هغه دپاره ښه محمل پیدا کړه. یو څوک کله کله یو څوک یوه خبره کوي، د هغه خبرو پنځه شپږ قسمه تعبیرونه کېدلی شي. دا ما د سوء ظن په رابطه هغه درس کې ما یادونه ترې مکمله وکړله چې د سلفو صالحو دا عادت و چې څه وخت به یوې خبرې لس تعبیرونه کېدلی شو، خراب تعبیرونه، او یو لسم تعبیر به یې ښه کېدلی شو، نو دا لس خراب تعبیرونه به یې پرېښودل، هغه ښه مفهوم او معنا به یې ترېنه واخیستله. نو څوک که چیرې ماته د یو مجلس څخه د یو شخص نه د یو خبرې نقل کول راوغواړي او هغه راته انتقال کړي، نو زه باید کوشش وکړم چې د هغې خبرې چې ما په رابطه شوې ده په مجلس کې یا په انفرادي شکل باندې د هغه ښه تعبیر باید وکړم او داسې نه وي چې د دې شیطان سړي په خبره باندې زه داسې یو کار د هغې خبرې کوونکي په مقابل کې وکړم چې بیا پس راته معلومه شي چې یاره دا خبرې هدف خو داسې نه و، خو ما نه دا غلط کار د دې خبرې راوړلو په نتیجه کې وشوه. رسول علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي چې لا يدخل الجنة قطات، جنت ته به قطات سړی بل حدیث شریف کې داسې راځي چې لا يدخل الجنة نمام سړی جنت ته نشي داخلېدلی. دا ګورئ څومره ویرونکی حدیث شریف دی چې
رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغه سړی چې شیطانت کوي د مسلمانانو په منځ کې د جنجال او فساد پیدا کولو په خاطر باندې د یو خبره بل ته وړي، دغه سړی جنت ته نشي داخلېدلی، ولو که دغه سړی چې هر څومره دینداره سړی موږ ته ظاهرا ښکاري. که ظاهرا موږ ته ښکاري چې سړی سهار د ورځې روژه نیسي او د شپې تهجد لمونځونه کوي، قرآن خوان اوسېږي، خلکو ته خیر رسېږي، خو دا بد صفت پکې موجود ده چې د دې خیر کارونو تر څنګ شیطانت کوي. نو رسول علیه الصلاة والسلام سپینه خبره کوي، صریحه خبره کوي چې لا يدخل الجنة قطات، نمام سړی چې دا جنت ته نشي داخلېدلی. رسول علیه الصلاة والسلام به صحابه کرام منع کول چې تاسو ګورئ که زما کوم صحابي زما په رابطه کومه خبره کوي، تاسو دا خبره ما ته مه راوړئ. رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یبلغني احدکم عن احد من اصحابي شیئا، تاسو دې ما ته نه رارسئ یو تن ستاسو یو تن دې ما ته زما د یو صحابي خبره نه رارسئ، ما ته د یو صحابي زما په رابطه یوه خبره کړې ده، بده خبره یې کړې ده، هغه ما ته مه رارسوئ. فإني أحب، زه وایي دا خوښومه چې ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، زه په دې باندې خوښ یم چې څه وخت زه تاسو ته وځم او زما په زړه کې ستاسو په رابطه څه شی موجود نه اوسېږي. نو که چیرې داسې اوسېږي چې یو صحابي زما په رابطه خبره وکړي، یو څوک زما په رابطه یوه خبره وکړي او بیا تاسو یو سړی پاڅېږي او هغه خبره ما ته رارسوي، څه وخت چې بیا زه ستاسو مجلس ته ځم نو زما په زړه کې ستاسو په رابطه یوه خبره موجوده شي، هغه زما په زړه کې چې هغه کوم اخلاص موجود اوسېږي هغه لږ ذره ټکنی شي. دا خو نبي علیه الصلاة والسلام مثال د ځان ورکړی دی. دا موږ او تاسو ټول دې ته واداره کړي یاستو او هر مسلمان نه دې ته واداره کړی دی. خیر ده چې که چیرې یو مسلمان د خولې نه په ساوه باندې یا په اشتباه باندې یا په قصد باندې د بل سړي په رابطه یوه خبره وځي، تاسو دا خبره هغه ته مه رسوئ، ځکه که دا خبره ما هلته ورسوله اقلا د هغه په زړه کې که په خوله باندې شی ونه وایي، که په عمل باندې څه شی ونه کړي، خو زړه کې نه، زړه کې خامخا کوم اخلاص او هغه مینه او محبت چې د خلکو په رابطه اوسېږي هغه ټکنی کېږي. نو ځکه مسلمان په ټوله معنا سره دې نه منع شوی دی چې د مجلس خبره، د یو شخص خبره بل شخص ته انتقال کړي. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه د هغه نه یو واقع نقل شوی. واقع په دې شکل باندې ده چې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته یو نمام سړی راغی، شیطان سړی راغی، ویل چې یاره فلاني سړی ستا په رابطه دغسې خبره وکړه، زه فلاني ځای کې ناست وم، ستا په رابطه یې دغسې یوه خبره وکړله. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وویل چې ښه ته سړی ته کښېنه. چې کښېناست ورته وویل چې زه به دغه ستا خبره، دغه شخص چې ما پر دا خبره کړې ده، خو امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه و. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سړي ته وویل چې زه به دغه سړی راوغواړم، دا چا چې ما په رابطه دا خبره کړې، زه به دا خبره ورسره شریکه کړم. که چیرې هغه راته یو وزر وښوده چې یاره ما دا خبره په دې وجه باندې وکړله چې تا کې دغه مشکل موجود و په دغه شکل باندې، نو هر وزر چې وکړو هغه وزر زه منم. او که دا خبره پکې موجوده نه وه او وی ویل چې یاره دا خبره ما نه ده کړې، نو بیا به وایي زه تا ته جزا در کوم، چې ځکه هغه سړي کومه خبره نه ده کړې، ته بیا ولې نو د هغه په رابطه ما ته دغه خبر را انتقالوي. او دریم کار چې تا ته کومه دا ده چې که چیرې د دې کار نه تېرېږي چې په آینده کې به ته د یو چا خبره بل چا ته نه وړې، نو بخښنه هم درسره کوم، خوښه دې خپله ده، سړی راغواړم، خبره ورسره شریکوم. که سړي د دې خبرې کولو څه عذر رانه وغوښته چې یاره ما دا خبره کړې امیرالمؤمنین زه ساوه شوم بیا دا خبره نه کوم، زه یې بخښم، هېڅ هم ورته نه وایم دې سړي سره. او که چیرې هغه دا ثابته کړه چې دا خبره ما نه ده کړې او تا دروغ ویلي وو، زه بیا تا ته زه خو امیرالمؤمنین یم، تا ته بیا سخته جزا در کوم چې تا ولې هغه سړي پسې دغسې دروغ تړلي دي. او
که اول کار هم نه ښایي، دویم هم نه ښایي، بیا درېیمه خبره هم داسې کومه چې که ته په آینده کې بیا دا کار نه کوې، د دې کار نه تېرېږي چې زه به نو نه شیطانت نه کوم، د یو مجلس خبرې بل ته نه وړم، د یو سړي خبرې بل ته نه وړم، بیا به شی کوم زه به تا بخمم، زه دا موضوع نه څېړم. نو سړي ورته وویل چې بل العفو، ای امیرالمؤمنین دې وار کې دا څه رانه شوې ده چې دا خبره مې تا ته انتقال کړله او دا خبره مې تا ته وکړله، ما ته بخښنه وکړه او دا سړی مه خبره ورا باندې، نور به زه په عمر کې شیطانت نه کوم او د یو سړي خبره بل چا ته نه وړم. نو دا دې په خاطر باندې چې شیطان سړی په ټولنه کې ډېر مفاسد رامنځته کوي، ډېر جنجالونه دښمنۍ رامنځته کوي. اسلامي شریعت په همده خاطر باندې مسلمانان د شیطانت نه او د نمیمت نه منع کړي دي چې تاسو د شیطانت نه ځان وساتئ، د نمیمت نه ځان وساتئ. او قرآني آیتونه او نبوي احادیث په دې رابطه خو ډېر چې ځینې د بېلګې په توګه مې ګرانو محصلینو ته تاسو ته ذکر کړه. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د شیطانت او نمیمت نه لرې اوسي. د بدو اخلاقو له جملې څخه بغض او کینه ده. موږ او تاسې خو په کراتو مراتو سره وویل چې اسلامي شریعت ډېره زیاته هڅه کوي چې ټولنه د خوشحالیو ټولنه اوسیږي، سوکالي اوسیږي، ارامي اوسیږي، د ټولنې د وګړو ترمنځ خپلو منځو کې همکاري اوسیږي او بل سره محبت اوسیږي، هلته دښمني نه اوسیږي. بیا د دې په خاطر باندې اسلامي شریعت احکام وضع کړي دي، مسلمانانو مجموع کې انسانان ور باندې مکلف کړي دي چې تاسې د دې احکامو مطابق چلن وکړئ تر هغې پورې چې دغسې یوه ټولنه موږ جوړه کړو. د دغو احکامو په سلسله کې بغض او کینه ده. بغض او کینه څه وخت چې د ټولنې په غړو کې موجود شي، بیا په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې زیږوي، مشکلات زیږوي، فرد او ټولنه تباهۍ طرف ته بیایي. نو ځکه اسلامي شریعت کوشش کوي چې مسلمانان باید د بغض او کینې د مرض نه لرې اوسیږي. او د بغض او کینې اثرات دا زموږ او تاسې په وطن کې کومې دښمنۍ چې دي او کوم عداوتونه چې موجود دي او کومې ستونزې چې موجود دي، دغه ټول د بغض او کینې نتیجه ده. په اول قدم کې د دوو کسانو په منځ کې خبرې تبادله شي او بالاخره څوکو څپېړه باندې او بالاخره قتل و قتل باندې که چیرې د دې بدبختیو اساس موږ او تاسې د وطن موږ وسپړو، نو ډېری دښمنۍ او ډېری بدبختۍ د بغض او کینې نتیجه ده او ثمره ده. نو بناء اسلامي شریعت ډېر زیات تاکید کوي. نبی علیه الصلاة والسلام په نبوي احادیثو کې الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې مسلمانان دې ته هڅولي دي چې تاسې د بغض او کینې له مرض نه ځانونه لرې وساتئ. الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي د مسلمانانو صفت یې کړی، د هغو مسلمانانو صفت یې کړی چې په خپلو دعاګانو کې د الله تعالی نه غوښتنه کوي، دعا کوي چې الله تعالی د ده نه کینه او بغض لرې کړي. په خپله خواري کوي، خپل هغه انساني وسایل دا خو استعمالي او استخداموي، دې سره سره د الله تعالی نه هم غوښتنه کوي، الله تعالی ته هم سوال کوي چې کینه او بغض د ده نه لرې کړي، د ده د زړه نه لرې کړي. الله تعالی فرمایي د مسلمانانو په صفت کې ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک رؤوف رحیم. مسلمانان دغه ډله مسلمانان دغسې مسلمانان دي، د دغسې ښو صفاتو والا دي چې الله تعالی ته سوال کوي. څنګه سوال کوي؟ ولا تجعل فی قلوبنا، ته مه ګرځوه زموږ په زړونو کې کینه، بغض للذین آمنو، د مؤمنانو لپاره، د نورو مسلمانانو لپاره زموږ په زړونو کې کینه وانه چوي او زموږ د زړونو نه کینه لرې کړي. انک رؤوف رحیم، بېشکه ای الله تعالی ته شفقت خاوند یې او د رحم خاوند یې. نو دې قرآني آیات نه دا معلومه شوه چې مسلمانان باید وسایل استخدام او استعمال کړي، ځان د بغض و کینې نه لرې وساتي او الله تعالی نه هم غوښتنه وکړي او الله تعالی ته هم سوال وکړي چې دا د کینې نه محفوظ او په امان کې وساتي. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث لیال. مسلمان لپاره
جواز نه لري چې د 3 ورځو نه زیات د 3 شپو نه زیاته بل مسلمان سره مقاطعه وکړي، د هغه نه جدا شي. ځکه چې یو مسلمان که د بل مسلمان سره مقاطعه کوي، د هغه نه خفه کېږي، د هغه نه جدا کېږي، د هغه په حقیقت کې د دوی په زړونو کې بغض او کینې ځای ونیو. نو چې بغض او کینې ځای ونیو، بیا د بغض او کینې اثرات خو ما مخکې ورته اشاره وکړله چې ډېر بد اثرات او ډېرې بدې اغېزې زېږوي. نو بنا نبي علیه الصلاة وسلام مسلمانانو ته وایي چې مسلمانه تا ته جواز نه لري چې ته د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه زیات کینه وکړي. 3 ورځو که خفه هم یې نه 3 ورځو کې باید ته خپل مشکل ورسره حل کړي. دا حدیث شریف دا په حقیقت کې مسلمانان دې ته واداره کوي او مسلمانان دې باندې مکلف کوي چې که چیرې د 2 مسلمانانو په منځ کې بغض و کینه اوسېږي، دواړه مسلمانان باید خپلو منځو کې د 3 ورځو په جریان کې هغه عامل چې د دوی په منځ کې بغض او کینه پیدا کړی، هغه عامل باید ختم کړي. او علاوه له دې نه نور مسلمانان هم په دې باندې مکلفوي چې څوک چې په ورباندې خبر دي چې د 2 مسلمانانو په منځ کې بغض و کینه موجوده شوې، هغه باید تکل وکړي، هڅې وکړي او شپه ورځ په دې هڅو کې اوسېږي او په دې هلو ځلو کې اوسېږي چې د 2 مسلمانانو دغه مشکل حل کړي. دا په حقیقت کې د 2 نبي علیه الصلاة وسلام دغه دواړه مسلمانان او هغه مسلمانان چې دغه 2 مسلمانان سره په رابطه کې دغه ټول په دې باندې مکلفوي چې دغه 2 مسلمانانو په منځ کې بغض و کینه پیدا شوې، دا باید د 3 ورځو په داخل کې باید له منځه لاړ شي. نو که چیرې دغسې کار وشي، زه فکر کوم بیا به زموږ او تاسې د ټولنې ډېر مشکلات حل اوسېږي. اوس زموږ او تاسې مشکل دا ده چې په خپل کور کلي منطقه کې چې وګورو 2 کسانو په منځ کې عادي خبرې تبادله شوې اوسېږي، دغه بغض و کینه موجوده اوسېږي، دوی په منځ کې حلی نه د دواړه مسلمانان خپلو منځو کې حلی او نه بل څوک په کور کلي او منطقه کې پیدا کېږي چې د دواړو مشکلات حل کړي. بله ورځ دغه عادي خبره په څوکو څپېړو باندې او بالاخره په قتل و قتل باندې بدلیږي. نو ځکه نبي علیه الصلاة وسلام مسلمانان په دې باندې مکلفوي چې تاسې باید د 3 ورځو په جریان کې خپل مشکل حل کړئ او هغه شی چې ستاسو په منځ کې د بغض او د کینې د ایجاد عامل ګرځېدلی، هغه باید تاسو له منځه ویسئ. رسول علیه الصلاة وسلام فرمایي تفتح ابواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليومين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من بينه وبين أخيه الشحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. رسول علیه الصلاة وسلام فرمایي چې د جنت دروازې د هرې 2 شنبې په ورځ باندې او د 5 شنبې په ورځ باندې خلاصېږي. خلکو ته د جنت ته د تللو وسیله الله تعالی برابروي. الله تعالی جنت ته د داخلېدلو وسیله مسلمانانو ته برابروي د هر 5 شنبې په ورځ باندې او د هرې 2 شنبې په ورځ باندې. په دغه 2 ورځو کې د ټولو مسلمانانو ته دغه کېږي، بخښنه کېږي. فیغفر فی ذلک الیومین، په دغه 2 ورځو کې د ټولو مسلمانانو ته بخښنه کېږي مګر 2 کسانو ته بخښنه کېږي. لکل عبد لا یشرک بالله شیئا، لکل عبد یشرک بالله شیئا. د ټولو خلکو لپاره بخښنه کېږي چې د الله تعالی سره شریک نه نیسي. د ټولو خلکو لپاره بخښنه کېږي، هغه کسانو سره بخښنه کېږي چې د الله تعالی سره شریک نه نیسي، مګر د 2 کسانو سره د 2 کسانو ته بخښنه الله تعالی نه کوي چې هغه شی من کان بینه و بین اخیه شحناء، چې د ده او د بل مسلمان ترمنځ بغض و کینه موجوده اوسېږي، نو دغه ته بخښنه نه کېږي. د حدیث نه دا معلومه شوه چې د 5 شنبې په ورځ باندې 2 شنبې په ورځ باندې څه وخت چې جنت دروازې خلاصې شي، یوازې 2 کسان ته بخښنه نه کېږي. یو هغه کسان چې الله تعالی سره شریک نیسي او بل هغه کس چې د هغه سره بل مسلمان په رابطه بغض و کینه پکې موجوده اوسېږي، نو دې ته بخښنه نه کېږي. بیا وایي دلته آواز به اوچت شي او به وایي چې انظروا هذین، تاسو انتظار وکړئ دغه 2 کسان چې دوی په منځ کې بغض و کینه موجوده ده، حتی یصطلحا، تر هغې پورې حتی یصطلحا چې
تر هغې پورې دغه دواړه خپلو منځو کې مصالحت وکړي او روغه وکړي او جوړه وکړي. دا که مجموع کې موږ تاسو متوجه شو دې ته، دا زموږ او تاسې بدبخته د افغانستان د 40 کاله د اور په لمپو کې موږ او تاسې سوځو او د بغض و کینې نتیجه ده. یعنې که چیرې موږ په دغه حدیثونو باندې عمل وکړو، موږ باید د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره 3 ورځو کې د حل لاره پیدا کړو. یعنې تاسو یقین وکړئ چې د افغانستان مسایل دا د 3 ورځو نه په کم وخت کې حلیږي. خو که چیرې چا کې د ایمان جذبه اوسیږي، څوک آخرت او دوزخ باندې او جنت باندې ایمان لري او د الله تعالی په وعدو باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په وعدو باندې ایمان لري، بیا به د مسلمانانو په منځ کې دومره د 40 کلونو بیلتون، انشقاق، بغض و کینه او عداوت موجود نه و. نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف فرمایي: الا انبئکم بشرارکم، ای صحابه و کرامو تاسو ته په تاسو کې هغه ډیر بد خلک تاسو ته په ګوته نه کم؟ نو صحابه و کرامو مهرباني وکړه، قالوا بلا ان شئت یا رسول الله، او ای د الله تعالی رسوله که ته غواړې په موږ کې هغه بد خلک موږ ته را په ګوته کړه چې په موږ کې بد خلک څوک دي. نو رسول علیه الصلاة والسلام ورته وایي: ان شرارکم الذي ينزل وحده، په تاسو کې بد خلک هغه خلک دي چې قرار په خپلو کورونو کې ناست دي. ینزل وحده، خلکو نه جدا ژوند کوي، د خلکو سره بغض و کینه لري، خلک نه خوښېږي چې خلکو سره یو ځای ژوند وکړي، د خلکو سره په مړي کې، په خلکو سره په ژوندۍ کې، د خلکو سره په خفګان کې، د خلکو سره په خوشحالۍ کې یو ځای نه اوسېږي، تنها ژوند خوښوي. ویجلد عبده، هغه کسان چې د لاس لاندې دي، هغه کوم کسان چې د ده ماتحت دي، هغه باندې شی کوي، ظلم کوي، هغه وهي. ویمنع ربده، او خپل د خیر او د خپل د ګټې نه خلک محرومه کړي دي. نو دا خلک، دغه سړی په تاسو کې بد سړی ده، په خپل کور کې ناست اوسېږي، خپل عیال او خپل ماتحته خلک باندې ظلم کوي، هغه وهي، او د خلکو نه خیر قطع شوی اوسېږي، نو خلکو ته خیر نه رسېږي. دا په تاسو کې شریر خلک، بد خلک، دا خلک دي. نو رسول علیه الصلاة والسلام بیا صحابه کرامو ته مهرباني کوي چې افلا انبئکم بشر من ذلک، آیا تاسو ته د دنم بد سړی ونه ښیم چې د دنم الله تعالی ته ډیر بد اوسېږي او د الله تعالی ډیر بد راځي او په تاسو کې شریر انسان اوسېږي؟ قالوا بلا ان شئت یا رسول الله، صحابه کرامو مهرباني وکړه، عرض وکړه چې او ای د الله تعالی رسوله که ته غواړې دغه شخص موږ ته وښایې، دا څوک ده چې موږ کې ډیر بد شخص ده او چې د الله تعالی ډیر بد راځي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام مهرباني وکړه، قال من یبغض الناس من یبغض الناس ویبغضونه، هغه څوک چې خلک دا خلک بد راځي، هغه څوک چې د خلک بد راځي او د خلکو دا بد راځي، دا په خلکو کې بد سړی ده. هغه څوک چې خلک بد راځي او د خلکو دا بد راځي، دا د اولې ډلې خلکو نه دا بد خلک دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا مهرباني وکړه، افلا انبئکم بشر من ذلک، آیا تاسو ته د هغه چا نه خبر درکړم، هغه څوک تاسو ته ونه ښیم چې د دواړو خلکو نه په اصطلاح بد خلک اوسېږي؟ نو رسول علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو عرض وکړه، قالوا بلا ان شئت یا رسول الله، صحابه کرامو عرض وکړه، او ای د الله تعالی رسوله که تا خوښه اوسېږي او ته غواړې نو دا خلک موږ ته راوښیه. نو رسول علیه الصلاة والسلام مهرباني ورته وکړله، قال الذين، نبی علیه السلام مهرباني وکړه، الذين لا یقیلون عثرة، هغه خلک ډیر بد خلک دي، شریر خلک دي په تاسو کې چې د چا نه یو تېروتنه شوې اوسېږي، دغه تېروتنه نه معافوي. ولا یقبلون معذرة، د چا نه یو ګناه شوې اوسېږي، هغه ګناه، هغه د ګناه عذر نه قبلوي. یو سړی د چا نه ګناه کېږي، بیا ورځي ورته عذر کوي، ورته وایي چې اره ما نه دا سوه شوې، دغه زما دا ګناه معاف کړه، خدای نه قبلوي. ولا یغفرون ذنبا، د چا ګناه د هغه بخښنه نه کوي، د چا د عذر نه قبلوي، د چا ګناه چې هغه ورته عذر هم نه کوي. ډېر کسان دي د الله تعالی د رضا په خاطر باندې هغه ګناه کوونکي ته نه عذر نه وي غوښتلی، خو دا د الله تعالی د رضا په خاطر هغه ګناه کوونکي ته جواب نه ورکوي او هغه ته بخښنه کوي د الله تعالی د رضا په خاطر باندې.
نو دا خلک ډېر بد خلک دي چې د چا هغه تېروتنه نه معافوي، د چا هغه وزر چې ترېنه غواړي هغه وزر نه قبلوي، بې وزره د چا ګناه نه معافوي. دا په خلکو کې بدترین خلک دي. بیا رسول علیه الصلاة والسلام بیا صحابه کرامو ته مهرباني وکړله، الا انبئکم بشر من ذلک، ای صحابه کرامو تاسو ته هغه څوک ونه ښیم چې د درې واړو ډلو نه ډېر بد خلک اوسېږي؟ قالو بلا، صحابه کرامو مهرباني وکړله چې د الله تعالی رسوله که ستا خوښه اوسېږي موږ ته دا سړی هم وښیه چې دغه درې ډلو خلکو نه دا بد شخص اوسېږي، دا به څوک وي؟ صحابه کرامو نبي علیه السلام مهرباني وکړه، قال من لا یرجى خیره ولا یؤمن شره، هغه څوک په خلکو کې ډېر بد شخص ده په تاسو کې چې هغه د دریو ډلو خلکو نه ډېر بد ده، چې د خلکو د خیر توقع دنه نو نشي کېدلی. هغه څوک چې په دې خلکو کې بد سړی هغه څوک ده چې د هغه نه د خیر توقع نه کېږي او نه د شر نه په خلک په امن کې اوسېږي. نه، دا په دغه دریو ډلو کې بده ډله شوه. که چیرې موږ دغه څلور واړو ډلو ته وګورو نو دا په حقیقت کې دغه څلور واړه ډلې چې جوړې شوي دي په حقیقت کې دا د بغض او کینې نه نشأت کړی دی. دوی منځ کې زړونو کې بغض پیدا شوی، کینه پیدا شوی، بیا دغه شریر ترین انسانان ترېنه جوړ شول. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې بغض او کینه د انسان نه دغسې انسانان جوړوي چې هغه په خلکو کې ډېر شریر او بد انسانان اوسېږي او بد صفت شو. د کینې نه د بغض او کینه دا خو د خلکو په رابطه شوه چې هغه نیکان اوسېږي، او که چیرې یو څوک چا سره کینه کوي او خو د دې کینې او د بغض علت داسې اوسېږي چې دغه سړی یي بد سړی د مقابل جانب کوشش کوي چې دغه سړی اصلاح شي، ښه سړی ترېنه جوړ شي، نو خو دا سړی نه سمیږي او بل هغه خپل بدوالي ته او د خپل هغه کوږوالي ته دوام ورکوي. بیا دغسې سړي سره کینه کول، بغض کول، دا بیا د ښو اخلاقو له جملې نه حسابېږي، بد خلق نه ده. د مثال په توګه زما په کلي کې یو سړی اختطافچي ده او زه پوهېږم چې دغه سړی اختطاف کوي، نور بد کارونه کوي. زه ورته ورځم او ورته وایم چې وروره دغه کار چې کوې دې کې دغه مشکلات پیدا کېږي، تا دپاره آخرت تاوان ده، د دنیا تاوان دی، د نور انسانانو ته مشکل پیدا کوي او ته دا کار نه منع شه. په ډېر حکمت باندې او ډېر په ښه طریقه باندې دغه سړی د دې سړي د اصلاح کولو، د بد کار نه د منع کېدلو لپاره هلې ځلې کوم، خو دا سړی نه منع کېږي. دغه سړی لا په خپل دغه طغیان و سرکشۍ کې او په دې خپل ګناه کې لا ډوبېږي. نو په دې وخت کې زه شرن په دې باندې مکلف یم چې زه به دغسې سړي سره بغض ساتم، بیا به ورسره کینه کوم. بیا زما دغه بغض او کینه کول دا بیا بد خلق نه ده، دا بیا ښه خلق ده. نو بناً دغه بغض و کینه د هغې بغض و کینې سره چې ما مخکې په قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې ترېنه یادونه وکړله نو فرق لري. بغض او کینه د الله تعالی د رضا په خاطر باندې یو چا سره بغض کول، د یو چا سره کینه کول، بیا دا په شریعت کې ستایل شوی او ممدوح صفت ده او ښه خلق ده. رسول علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف فرمایي من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. څوک چې د الله تعالی د رضا په خاطر چا سره بغض وکړي، مثال ما مخکې ذکر کړ چې سړی بدکاره هغه سره بغض وکړي نه کوم. من احب لله، څوک چې د الله تعالی د رضا په خاطر چا سره مینه او محبت کوي، یو سړی د نیک سړی د دینداره سړی ده او د الله تعالی د رضا په خاطر مې دا سړی خوښیږي نو هغه سره مینه کوم. او یو سړی مې بد راځي د الله تعالی د رضا په خاطر چې ما مخکې ورته اشاره وکړله، و اعطى لله، او څوک چې د الله تعالی د رضا په خاطر یو چا سره کومک کوي، مرسته کوي، یو چا ته ورکړه کوي. یو څوک د ضرورت لري، یو سړی ده مثلا اقتصادي مشکل لري، هغه د پوهنتون مصارف نشي پوره کولی او زه ورسره کومک کوم، مرسته ورسره کوم د خپل د معاش نه، د خپل نور مال نه،
او زه د سړي سره کومک کوم چې دا پوهنتون ولولي د الله تعالی د رضا په خاطر باندې ولولي. ومنع لله، او یو څوک چې یو چاته یو شی د الله تعالی د رضا په خاطر باندې نه ورکوي. د مثال په توګه یو سړی ده که پیسې څوک ورته ورکړي د پیسو باندې ناروا کارونه کوي، قتل ورباندې کوي، بل جرم ورباندې کوي، نو د الله تعالی د رضا په خاطر باندې یو سړی د هغه سره زه کومک نه کوم، نو فقد استکمل الایمان، په حقیقت کې ما ایمان کامل که. رسول علیه السلام فرمایي څوک چې یو چا سره د الله تعالی د رضا په خاطر باندې مینه محبت وکړي، یو څوک چې د چا سره د الله تعالی د رضا په خاطر باندې بغض او کینه وکړي، یو څوک چې یو چاته د الله تعالی د رضا په خاطر یو څه ورکړي کومک ورسره وکړي، او یو څوک چې یو چاته د الله تعالی د رضا په خاطر باندې یو څه ورنکړي کومک ورسره ونه کړي، نو فقد استکمل الایمان، د په حقیقت کې خپل ایمان تکمیل کړه. زما د خبرو خلاصه دا شوه چې د بدو اخلاقو له جملې څخه بغض او کینه ده. نو بغض او کینه بیا په دوه قسمه ده. یو بغض هغه بغض او کینه ده چې په قرآن کریم کې او نبوي احادیثو کې ورته بد ویل شوي دي. هغه البته هغه بغض او کینه ده چې یو سړی د یو نیک سړي سره یو ښه سړي سره لري او ناحقه یې لري، نو بیا په دغه صورت کې دغه بغض او کینه دا یو ډیر بد خلق ده، باید هر مسلمان ځان ترې نه وساتي. خو که چیرې بغض او کینه د الله تعالی د رضا په خاطر باندې اوسیږي، بیا دا په حقیقت کې دغسې بغض او کینه دا په شریعت کې ستایل شوی دی او د ښه خلق او د ښو اخلاقو نه ګڼلی کېږي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې د بغض او کینې نه ځانونه لرې وساتو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.